د ټولو هیوادوالو څخه یو غوښتنه لرم چې په دې د اختر ورځو شپو کې خپلو ماشومانو ته پټاقې، تفنګچې او همدارنګه دغه نور چې کوم د خلکو ته مزاحمت کوي او همدارنګه دغه ماشومانو ته هم ښه نه دي ورته وانخلئ، ځکه چې خدای ناخواسته ماشومان دغه تفنګچې اخلي، په دې کې چې کوم هغه واړه واړه هغه مرمۍ دوی کېږدي، خدای ناخواسته یو بل باندې دوی خو نن سبا ټول ماشومان او دغه سیریالونه ګوري، هلته ډزې دا شیان وګوري، نو دوی هم ماشومان دي نه پوهېږي په یو بل باندې دوی هغه د پلاستیکي تفنګچو له لارې دوی یو بل باندې ډزې کوي چې خدای ناخواسته هغه وړې وړې کوم پلاستیکي هغه مرمۍ چې دي کوم چا په سترګو باندې ولګېږي، په سترګو کې ولګېږي یا دغسې نور مشکلات خدای ناخواسته پیدا نه شي، او همدارنګه ورته پټاقې او دا شیان ورته مه اخلئ چې خلکو ته مزاحمت جوړېږي. ورځ تر بلې په افغانستان کې دغسې د ډزې او انتحاري او دغسې ناخوالې ډېرې دي، نو خپلو ماشومانو ته باید د ماشوموالي څخه باید د دوی ذهن دغه شیانو څخه باید بدل کړو، پټاقې، تفنګچې دا شیان باید ورته وانخلو. ټولو هیوادوالو څخه دغه غوښتنه لرم چې د اختر په ورځو شپو کې د هوایي ډزې نه کوئ، ځکه چې که چېرته تاسې ډزې کوئ نو هوایي ډزې کوئ دغه مرمۍ بیرته غورځېږي، خدای ناخواسته چېرته په کوم کور کې ولویږي یا باندې کوم څوک بازار کې خلک هاخوا دېخوا روان وي، دغه مرمۍ بیرته غورځېږي، بیرته په دې خلکو باندې غورځېږي، نو خدای ناخواسته په دې اختر کې کوم د چا په کور کې د خوشحالۍ پر ځای موږ د غم ویر جوړ نه کړو. مننه.